السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. وایم هیله ده چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او د صحت جامو کې به پټ یئ. موږ هم الحمدلله ټول روغ او جوړ یو. که چیرې دې بلاګ مو لیدلی وي نو هلته تاسو سره د خپل د یونان د سفر لومړۍ ورځ او د دې سفر تیاریانې شریکې کړې وې. په دې بلاګ کې به دې سفر ته ادامه ورکړو. که چیرې دې بلاګ مو لیدلی نه وي نو لاړ شئ زما په چینل کې وګورئ. د سفر په دویمه ورځ مو بعد له دې چې ځانونه تیار کړل او ووتو نو اول لاړو چې ناشته وکړو. او دا ځل مو بیا هم هوټل ته نږدې یو بل رستورانت پیدا کړ او د دې ډوډۍ مو ټرای کړه چې د ډوډۍ هم ډېر خوندوره وه. ورپسې نو همداسې لاړو فیرا خواته چې دا د سنتوریني مرکز بلل کېږي او دلته ډېر تورستان یا سیاح هم راځي او ډېر بیروبار دی. دې باره کې به باقي زما د ژوند ملګري نه واورئ. سلامونه ملګرو دوستانو، الله دې وکړي چې جوړ به وئ. نن زمونږ پلان دی د فیرا د کتلو نه، یعنې نن فیرا ته راغلي یو. ګورو په فیرا کې ګرځو، تاسې بیروبار ګورئ. دلته د خلکو کافي ډېر زیات او رنګارنګ رسټورانټونه دي او خلک دي. نو دا ځای هم ډېر مشهور دی. دلته اکثره خلک راځي، غټې غټې کشتۍ دي او ویل کېږي چې د دې ځای مازدیګری چې دی هغه ډېر په زړه پورې وي. د لمر کېناستو موقع چې ده هغه ډېره په زړه پورې وي. تاسې لیدلی شئ اخوا دېخوا ډېر سخت بیروبار دی، خلک دي. تر دا مهاله سنتوریني کې چې موږ څومره ګرځېدلي یو نو دا ځای تر اوسه زما ټولو نه ډېر خوښ شوی. هم ښایسته منظرې لري، هم د خلکو بیروبار ډېر دی، هم داسې ژوندی غوندې ځای دی. همدې سړک باندې چې همداسې آهسته آهسته او پیاده پیاده لاړو نو د دې ځای جګې نقطې ته ورسېدو چې تاسو لیدلی شئ چې څومره ښایسته منظره لري او دا د دې ځای یوه ډېره مشهوره کلیسا هم ده. دې ځای نه دا غټې کشتۍ هرې خوا ته ځي او د وړیو کشتیو سفر هم پرې کېږي. د کشتیو سفر پوښتنه مو هم کړې وه ولې دا چې دلته باید مخکې نه ریزرویشن شوی وی نو په دا ورځ مو خالي ځای پیدا نه کړ، ولې بله ورځ ته مو ریزرویشن تیار وکړ. هغه به هم یو نوې تجربه وي او هغه سفر به هم دلته په بلاګ کې دروښایم هم. نو باقي بلاګونه هم له یاده مه باسئ، تاسې به هم موږ سره یو ځای د سنتوریني دیدن وکړئ. یو څو دقیقې همدلته ودې خوا خوا وګرځېدو، دا ځای مو ښه ولیدلو او عکسونه مو هم ښه ډېر پکې واخیستل. د دې ځای غرونه هم بیخي د افغانستان غرونه غوندې خړ دي، نو یو څه د وطن مینه مو هم پرې ماته کړله. لږ چې مخکې لاړو نو زما سترګې په دې جوارو باندې ولګېدلې. نو ژوند ملګري ته مې وویل چې دا خو باید امتحان کړو ځکه چې قوانین هم ښایسته ښکاري، ولې خوند یې هم واقعا ډېر ښه و او هماغه چې افغانستان کې ول بیخي خوند او مزه یې هماغسې و او زما جوار خواصې هم ډېر خوښېږي. جوار مو چې وخوړل بیا نو دوباره مو په مزه مایزه او آهسته آهسته خپل سفر ته ادامه ورکړه او دا ځای مو اکسپلور کړ. دلته د سړکونه ډېر نري نري دي، نو ماشومان سره مو باید ډېر احتیاط کړی دی او ترافیکي سیستم یې هم ډېر خراب دی. اول زموږ زړه و چې موټر کرا کړو، ولې د دوی د سړکونو ترافیکي سیستم ته په کتو سره ترې تېر شو. او بل حواله دا دی چې بسونه لري چې هر ځای ته ځي، نو موږ هم همدا غوره وبولله په همدا بسونو کې او یا هم ټکسي کې لاړ شو او پارکینګ جنجال نه به هم بېغمه یو. دا ځای چې دی دا د فیرا مرکز دی، د سنتوریني مرکز دی، فیرا نومیږي. او په دې ځای کې ویل کېږي چې پخوا دغه اوبه چې دي دا ټول وچه وه، بیا په دې کې آتشفشا یا اور غورځوونکي غرونه چې دي هغوی انفجار وکړو او دغه ځای چې دی دا دې ته بیا اوبه راغلې، یعنې دا ځای ډنډ شو بیا دې ته اوبه راغلې. اوس هم وخت په وخت په دې جزیره کې چې دی ډېرې زلزلې کېږي، نو دا ځکه تورم ښکاري دا غرونه او د دې دا تیږې چې دي دا چې تورې ښکاري، نو دا هم د دې دلیل دی چې دلته آتش فشا غرونه وو چې اوس نشته دی. البته خو بیا هم کله چې د ځمکې لاندې کوم کیمیاوي تعامل کېږي نو دا درزیږي او زلزله کېږي. چې څومره مخکې تللو همدومره د خلکو بیروبار هم ډېرېدل. بیا نو دې ځای بازار ته نږدې شو چې هر رقم شیان پکې خرڅېدل او دې ځای نه کیبل کار هم تلل، خو هغه فقط هغه خلکو دپاره ښه و چې کشتیو کې سفر کول. نو موږ هم دا بله ورځ ته پرېښودله چې په کومه ورځ کشتۍ ته ځو نو کیبل کار به هم امتحان کړو. دلته په دې کچرو باندې هم خلک ګرځوي او فکر کوم چې دا د دوی ملي حیوان هم دی. بازار کې مو بیا ماشومانو ته د تحفې په ډول د ځایي تولیداتو نه هم یو څه ناڅه واخیسته.
تر څو چې مو دا ځای لیدل نو شپه هم شوه. بیا مو دلته یو بل رستورانټ پیدا کړ چې پکې حلال ډوډۍ پیدا کېدله. ټول سنتوریني کې فکر کوم چې 3 یا 4 حلال رستورانټ پیدا کېږي او د ماهي او د نور شیانو مونږ ډېر شوقیان نه یو او د ماشومانو خو بیخي نه خوښېږي او زما هم څه خاص نه خوښېږي. بیا مو بریاني، چکن کړاهي او نوډلز راوغوښتل. ډوډۍ نه بعد بیا لږ نور هم وګرځېدو ځکه دې ځای نایټ لایف هم ډېر ښایسته دی. بیا نو بېرته راغلو خپل هوټل ته او دا چې زما ورور سره د کورنۍ هم راغلی و هغه لاړو خپل ځای ته. موږ ټوله ورځ یو ځای ګرځو، د شپې بیا هر څوک خپل ځایونو ته ځي. زما په نظر ګډ سفر لا ډېر خوند کوي. هوټل ته چې ورسېدو نو یو څو شېبې مو ماشومانو سره د اونو لوبه وکړله ځکه چې زما د کشرۍ زوی بیخي ډېر خوښېږي او هر چېرته یې ځان سره وړي. نو دوستانو دغه د سفر دویم ورځ ولاګ هیله ده چې خوښه شوي مو وي. خپل نظر را سره کمنټ کې حتما شریکې او باقي نورو ولاګونو ته هم سترګې په لاره اوسئ. ځان ډېر زیات خیال ساتئ. تاسو ته هم ښه وخت غواړم. الله پامان.